شروع کوم په نام د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې هغه ناروغان چې لاس د لاس د بند دردونه ولري، د لاس او همدارنګه د ګوتو د څوکو پرستیزي یعنی بېحسي ولري. مخکې له هر څه نه چې زه په هره ویډیو کې وایم 3 خبرې پکې ډېرې زیاتې مهمې دي په اکوپنکچر کې. لومړی باید پوستکی په انټيسپټیک موادو باندې پاک شي. دوهم باید یو ستنه د دوم ځل لپاره استعمال شي. او دریم کله چې ناروغ د درد احساس وکړي ستنه د هغې څخه لرې او په خوا کې په بل ځای کې چې دی ومنډي. څنګه د ویالې دلته 3 نقطې چې دي د لاس او د لاس د بند په دغه کې چې دی ډېرې زیات مهمې دي. چې یوه نقطه چې ده هغه د سږو 9مه نقطه ده چې کوم د دې ډسټال قات څخه د بند ډسټال قات څخه 1.5 کن چې دی پروکزیمال ځای لري. پروسیسس ټالیویډس راډي په ژوره نقطه کې چې دی ځای لري. او د سږو 9مه نقطه د لاس د بند په قات د ارټیریا راډیالس او د ابډکټور پولیسس لانګوس لیګامنټ ترمنځ چې دی ځای لري. دلته ارټیریا راډیالس ته باید سړی او سره ډېر احتیاط. دا نقطې چې دي د سږو 9مه نقطه علاوه له دې نه چې د لاس د بند د درملنې دپاره یو مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې کومه ده دا هم د تنفسي ناروغیو او همدارنګه هغه ناروغان چې د تشو میتیازو ستونزه ولري د هغې د درملنې دپاره چې دا ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د سږو 9مه نقطه چې ده دا نقطه علاوه له دې نه چې د لاس د بند او د لاس د درملنې دپاره یو مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې ده د تنفسي ناروغیو د درملنې دپاره هم یوه ډېره مناسبه نقطه ده. بله نقطه د سږو 10مه نقطه ده. د سږو 10مه نقطه د لومړي میتاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه کې چې دی د سرې او سپینې غوښې ترمنځ ځای لري. دا علاوه له دې نه چې دا نقطه د لاس د مړوند دردونو دپاره د زکام د ستوني د التهاب یعنې هغه ناروغان چې د ستوني دردونه ولري نو په هغې کې چې د هغې درملنې دپاره هم چې ډېره زیاته مناسبه نقطه ده او همدارنګه د سږو ناروغیو دپاره. بله نقطه چې ده هغه د زړه د پردې 9مه نقطه ده. د زړه د پردې 9مه نقطه د لاس د دې ډسټال قات په منځ کې د مسکولوس فلیکسور کارپي راډیالس او مسکولوس پالمارس لانګوس لیګامنټ ترمنځ چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د لاس د بند او د لاس د دردونو د درملنې دپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا د عصبي رواني ناروغیو او همدارنګه د میرګو یا د اپیلیپسي د درملنې دپاره هم یو ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. بله نقطه د زړه د پردې 6مه نقطه ده کومه چې 2 کن د دې لاس د بند د ډسټال قط څخه پروکزیمال ځای لري او هم د دې دواړو لیګامنټونو کارپي راډیالس او پالمارس لانګس لیګامنټ ترمنځ چې دی ځای لري. د زړه د پردې 6مه نقطه علاوه له دې نه چې د لاس او لاس د بند د دردونو د درملنې دپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې کومه ده د روحي عصبي ناروغیو د فلج او د معدې د ناروغیو دپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. بله نقطه د زړه 9مه نقطه ده کومه چې د دې مسکولوس فلیکسور کارپي ولنارس لیګامنټ راډیال اړخ ته د پوستکي د دې د لاس د بند د پوستکي د ډسټال قات باندې چې دی هم ځای لري. د زړه 9مه نقطه چې ده دا علاوه له دې نه چې د لاس د بند او د لاسونو د درملنې دپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې ده د عصبي او روحي ناروغیو دپاره او هغه ناروغان چې یعنې د امتحان څخه ویره لري د دې د درملنې دپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. کولموت 4مه نقطه ده. غټ کولموت 4مه نقطه دا د لومړي د دوم میتاکارپال په منځ او د ابډکټور عضلې کله چې لاس داسې کړي نو داسې راوځي په دې منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د لاس د بند او د لاسونو په دردونو په درملنه کې یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې دا یو انالګیتیک نقطه ده یعنې د ټولو ځایونه چې دردونه ولري نو دلته دا نقطه تاسې هم څنګه کولی شئ یعنې ستنه کولی شئ. بل لکه مثال د ستوني په درد کې د تبې زکام د دې په درملنه کې ډېره زیاته مناسبه نقطه ده او همدارنګه هغه خلک چې یعنې ډېر خوله کېږي یا هېڅ نه خوله کېږي نو د هغې د درملنې دپاره هم ډېره زیاته مناسبه نقطه ده.
د وړو کولمو درېیمه نقطه د 5 میتاکارپ فلنجیال بند په پروکسیمال او لټرال برخه کې د دې پوستکي د قات کې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه د دې نه چې د لاس د بند او د لاسونو دردونو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه په روحي رواني ناروغیو او همدارنګه د اپیلیپسي په درملنه کې، د څټ، اوږو، ملا په دردونو په درملنه کې هم ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د لاس او د دې مټ اوومه اضافي نقطه چې دا 2 نقطې دي چې د دوهم میتاکارپال او د درېیم میتاکارپال ترمنځ او د 4م او 5م میتاکارپال هډوکو په پروکسیمال زاویو کې چې دی ځای لري. دا د لاس او د مټ اضافي اوومه نقطه ده چې یوه دا ده یوه دا ده. په اصلت کې 2 نقطې دي چې دا هم د لاس او د مټ د دردونو لپاره ډېرې زیاتې مناسبې نقطې دي. بله نقطه د ګرم غړو 4مه نقطه ده چې کوم د اکسټنسور ریجیټورم لیګامنټ په ولنار اړخ کې ځای لري او د دې پوستکي د قات په منځنۍ برخه باندې. نقطه ګرم غړي 5مه ده چې دا د دې لاس د بند د پوستکي د قات څخه 2 کن پروکسیمال د راډیوس او ولنا هډوکي په منځ کې ځای لري. دا علاوه له دې نه چې د لاس د بند د دردونو او د لاس د دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا د اوږو، ملا د دردونو لپاره او همدارنګه د څټ د دردونو لپاره هم ډېره زیاته مناسبه نقطه. د لاس او د مټ 9مه اضافي نقطه چې دا د دې میتاکارپ فلنجیال بندونو هر یو دا 4 نقطې دي. د لاس او د مټ اضافي 4مه نقطه چې 9مه نقطه چې کومه ده دا په حقیقت کې 4 نقطې چې دا د دې میتاکارپ فلنجیال بندونو په منځ کې د لاس طرف ته چې دی ځای لري. زه غواړم چې صرف یوه نقطه دلته دا کوم تاسو کولی شئ چې په دې ټولو نقطو کې چې دا 4 1 2 3 4 واړو کې چې دی تاسو ستنه کړئ د سپینې او سرې غوښې ترمنځ چې دی ځای لري. هغه ناروغان چې د ګوتو د څوکو یعنی پرستیزي ولري نو تاسو کولی شئ دا د لاس او د مټ 11مه اضافي نقطه ده چې دا په حقیقت کې 15 نقطې دي. تاسو کولی شئ دا ټولې څوکې د ګوتو چې کوم دی هم ستنه کړئ. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په هیله